د کابل ښاروالۍ له لوري د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت او ترانسپورتي اسانتیاوو ته د لاسرسي په موخه د خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې د جوړولو چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هم ګډون درلود. هغه په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د کابل ښار لپاره د کابل ښاروالۍ فعالیتونه وستایل او خپل رضایت او کلک ملاتړ ترې څرګند کړ. نوموړي دغه زیاته کړه چې کابل ښاروالۍ د ښار د ښکلا او منظموالي په موخه ډېرې هڅې کوي چې د پخوا په پرتله د ښار بڼه منظمه شوې ده. ډېر خوشحاله یم چې نن د داسې پروژې د افتتاح دپاره په دې ځای کې حضور لرم. نه یوازې دا پروژه چې دلته افتتاح کیږي، الحمدلله چې کوم خدمتونه د ښاروالۍ په دې ښار کې شوي دي هغه ټوله موږ ته د ستایلو وړ دي. باید ټول ملت په دې باندې راضي او خوشحاله وشي. نه یوازې دا ځای چې اوس موږ ولاړ یو د دې د افتتاح دپاره یو، نور کارونه نورې پروژې هم انشاءالله د افتتاح او د شروع په حال کې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې د جوړولو په اړه وویل چې د کوتل له کیڼ اړخ ته دا سړک له سرای شمالي چوک نه د کوتل تر بازاره غځېږي چې 3910 متره اوږدوالی او 27 متره پراخوالی لري. نوموړي دغه راز زیاته کړه یا دا پروژه یو د مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي چې په تطبیق سره به انشاءالله ډېرې ستونزې هوارې شي. یو د هغو ستونزو څخه د ترافیکي ستونزه ده. پروژه د تطبیق سره به انشاءالله ترافیکي ستونزې سربیره اقتصادي تجارتي ستونزې حل شي. ځکه یاد سړک یو ترانزیټي مهم سړک دی چې مرکز د سمت شمال ولایتو سره وصلوي. یا د پروژه چې نن موږ او تاسې د افتتاح شاهدانو یو تقریبا په حدود 3.1 کیلومتره طول لري، 27 متره عرض لري. د ښاروالۍ یاد اقدام د کابل ښاریانو له تود هرکلي سره مخ شوی. دوی زیاتوي په دغه سیمه کې د لارې خرابوالی هغه ستونزه وه چې په تګ راتګ کې خلکو ته ګڼې ستونزې پیښې کړې وې. دوی له کابل ښاروالۍ غوښتنه کوي چې ټول سړکونه یې په اساسي توګه جوړ او یا ورغول شي. ما از این کار دولت خیلی خرسند هستیم. موږ د دولت په خاصه توګه د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوو، ځکه دغه سړک یو له هغو و چې اکثریت ورځې به پکې سخت بیروبار و او په خاصه توګه د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې چې د خرابې لارې او ګڼې ګوڼې له امله به پکې په ساعتونو لاره بنده وه او موږ به خپل هدف ته پر وخت رسیدګي نشوای کولی. ما بسیار از سړک افتتاح د دې سړک په جوړېدو او افتتاح ډیر خوشحاله یم. موږ له اسلامي امارت غوښتنه لرو چې نه تنها دغه سړک بلکې دې ته ورته نور هم باید په اساسي توګه جوړ یا هم ورغول شي. د یادونې وړ ده چې د خیرخانې کوتل سړک دویمه برخه 3910 متره اوږدوالی، 27 متره سور، 2850 متره کانکریټي ویاله او د موټرو 11 تمځایونه لري چې چارې به یې په 10 میاشتو کې بشپړي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پر دغه پروژه 370 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کابل ښاروالۍ له کورنیو عوایدو ورکول کیږي.